ګوره که ته زما د زمانو او د لوریانو نه نه قلاریږي نو زه به درته دا کور پرېږدم. مور موږ ته کور مه پرېږده، دا خو ستا د خاوند ګټه ده، زموږ په کیسه دي. دا هر څه خو ستا او ستا د لوریانو او د زمانو حق کیږي. ګوره مورو زما تاسو ته خیال دی چې زه او زما دا ښځه شپه او ورځ تاسو خدمت کوي، هغه تاسو ته نه ښکاري. خو که چېرته زوم درله په هفته کې یوه مڼه یا مالټه راوړي نو بیا هغه یادېږي او زموږ د عمره خدمت درنه هېر وي مورو. خو خیر دا کور تا ته او ستا لوریانو او زمانو ته پاتې. لاړه شه او پړونه یې راواخله. سړیا لږه حوصله وکړه. غلی شه چې زه درته څه یم نو هغه وکړه. ډېره ښه ده. پسه بد دې وکړو په ښځه څوک لاس نه اوچتوي. ما ته پته ده په خوله کې بد دې وکړو او په زړه کې دننه پټه پټه خوشحالېږې. زه ستا په ذهن او ستا په سوچ ډېر ښه پوه یم. زه چې ځو راځه چې ځو مخکې شه. تا ته ستا لوریانو ته ستا زمانو ته دا کور مبارک شه. ته خو زما په زمانو پورې نښتی، ته خو زما د زمانو نک ته هم نه رسې. ښه ده چې خدای ته نه تمه کړمه. مورو تاسو له چای پوښ کما. نه چې مه پخوه، خو لږه د دې کمرې نه راوشو کېږه. شپه شي ورځ شي هفته یو دغه کمره ده، په کمره باندې مالا نه کړې. اوهو مور زه د ټول کور کار نه وکم بیا اله کمرې ته لاړه شم. تاسو ما اس په کمره کې نه برداشت کوئ. دا کورولي خو موږ هم کړې ده. موږ به چې د ملا د بند سره پاڅېدو نو د کور کارونه به او د خوا اخیستل خدمتونه به کول. د ماښامه پورې به کمرې طرف ته د سره سوچ وو. زه خو دې بسنوین ګورانو ته حیرانه یم. مور زه په هر څه پوهېږم، ته ښه سمه دمئ، خو چې لوریانې دې راشي او شیطانیان درته وکړي نو بیا زه او زما خاوند درته بد ښکاره شي او معمولي بهانه راته جوړئ. زما لوریانې ځان ته به دې مخ کاږه کوه. اوس د هغو ته ورکې هغه به دغه شی دې راځي د پلار کور یې دی. او که به تاسو زما لوریانې بدې لګي نو خاوند ته دې ووایه چې کور ته له واخلي. او مور ټیک دي چې زه ځان له کور واخلم نو ډېره به ښه وي. تاسو ته به زما ښځه او زه په قدر شم، ولې چې مشته ډېره زیاته سپکوي او ما به مخکې ستاسو نه کډه وړوه. خو د معاشرې د پیغور نه یېرېدم. بیا به خلکو وې چې مور یې داسې یوازې پرېښوده او ده ترې کډه ویوړه. نو ما ته کډه وړل او ښځه ساتل داسې ګرانه خبره نه ښکاري مور. او د منځه څوک خبر نه دي چې خواهش یې د مور دی چې زما دا زوی او انګور د کور نه وځي او دا کور ما ته خوښی پاتې شي او بیا زما لوریانې وي او زومان وي او ټولې ټکالې وي او زموږ پسر وي. د ښځې په سر ته زما سره دومره لرې لاړې. ښځه خو د خپل ټیزار دی، یوه نه جو بله نه جو بله. د مور او پلار قدر پکار دی. مور او پلار بیا نه پیدا کېږي بچیا. او ټیک دی مور، خو دا راته ووایه چې ستا لور ته خوښې دا ووایي چې ښځه د خپې په اظهار دی، یوه نه جو بله او بله نه جو بله، نو ته به یې برداشت کې هېڅکله هم نو. او دا هم ما ته ډېره ښه پته ده چې ستا به لاسونه د سونې د بنګړو نه ډک او د خوښې به دې د زیړو بنګړي په لاسو. تا کله هم خپل خاوند ته دا ویلي دي چې د خپلې مور له پکې هم د سونې بنګړي واله؟ هېڅکله هم نو. او د دې نه علاوه تا خپلې دروریانې د غم خادۍ نه هم ایستې دي. داسې نورې هم ډېرې خبرې دي، خو ما کله هم خپلې ښځې له داد نه دی ورکړی چې زما د مور و پلار خدمت مه کوه. دا دومره خبرې تا ما ته د ښځې په سر باندې وکړې، ما ته ښځې نه لنډې کړی وي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. زه بخیر یم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اختر حسینه ته خو زما وښی، خو دا ښځه دې پوه کړه. ولې زما ښځې سجل کړی دی؟ نور به څه چل وکړي؟ ښه سمه دمه مسلماني وي، خو چې ستا ښځه راشي مور ته راله شیطانیانې وکړي، مور راته بدوخت پې کړي، روغ کور راته دوزخ کړي، د پاره د خدای زه د جولۍ خورومه چې دا ښځه دې لږه په کور کې کېنوه، خو لږه ستاسو کره او ډېره زموږ کره وي. مسالې راته جوړوي، موږ بې خفه کېږو نو، روغ کور راته ورانوي.
اخته حسینه روح کور راته روانوي زه ته سوال کوم چې د خپله ښځه پوه کا بچوړیا ته دې په خبرو پسې مزه دي لیوانو سپوچې چلې دي واړه ته دننه په کمره کې ناستې زه لاړ شه دننه زه لاړ شه ډېره ښه ده مور. مورو ستا دا زوم چې سبا بېګا ستا سلامۍ له راځي نو ده ته هم لږه ښوونه وښیه که نه چې په موږ دې کار لګېږي او د خپل مور و پلار نه دعا واخله که نه دا زموږ دپاره صرف فرض ګرځولی شوي دي او دغه شان دی لور د سخر او د خواښې د خدمت نه پټه شوې ده نو لږه هلته او ډېره دلته وي کوره که ته زما د زمانو او د لوریانو نه نه قلاریږي نو زه به درته دا کور پرېږدم مور موږ ته کور مه پرېږده دا خو ستا د خاوند ګټه ده زموږ په کیسه دي دا هر څه خو ستا او ستا د لوریانو او د زمانو حق کیږي ګوره مورو زما تاسو ته خیال دی چې زه او زما دا ښځه شپه او ورځ تاسو خدمت کوي هغه تاسو ته نه ښکاري خو که چېرته زوم درله په هفته کې یوه مڼه یا مالټه راوړي نو بیا هغه یادېږي او زموږ د عمره خدمت درنه هیر وي مورو خو خیر دا کور تا ته او ستا لوریانو او زمانو ته پاتې لاړه شه او پړونه یې راواخله سوریا لږه حوصله وکړه غلی شه چې زه درته څه یم نو هغه وکړه ډېره ښه ده. پسه بد دې وکړو په ښځه څوک لاس نه اوچتوي ما ته پته ده په خوله یې چې بد دې وکړو او په زړه کې دننه پټه پټه خوشحالېږې زه ستا په ذهن او ستا په سوچ ډېر ښه پوه یم زه چې ځو راځه چې ځو مخکې شه تا ته ستا لوریانو ته ستا زمانو ته دا کور مبارک شه ته خو زما په زمانو پورې نښتی ته خو زما د زمانو نقدم نه رسې ښه ده چې خدای ته نه تمه کړمه د دې حقیقي مقصد د خواخي یا د انګور سایډ غستل نه دي په معاشره کې د خواخي او د انګور بدرنګه کردار مخې ته راوستل د دې لپاره دي چې خواخي او انګور په وړه وړه خبره جنگ د کمزوریانې د ځان نه وباسي او خپل کور آباد پاتې کړي که دا خاکاس تاسو خوښه شوه او تاسو شیر کړه نو د کامنټس نه به اندازه اخلو او بله حصه به پسې جوړو د نور دا قسمه ویډیوز کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات واین ضرور سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ دا نشان هم دباو کړئ